السلام علیکم دوستانو د نوي ټریک سره حاضر یو په ننني کلاس کې موږ تاسو ته دا ښایو چې ځینې ټایم کې تاسو یو نوی لپټاپ غواړئ په هغه کې صرف یو سی پارټیشن وي په هغه کې نور ډي یا ای وغیره نور پارټیشن پکې نه وي تاسو کنفیوز وئ چې یاره په دې کې بل پارټیشن خو نشته نو په دې کې موږ بل پارټیشن څنګه کریټ کوو نو هاو ټو کریټ ډرایو پارټیشن به موږ څنګه کولی شو نو د دې نه مخکې که تاسو چینل باندې نوي نو چینل سبسکرایب کړئ نیو ماډرن سکل اکیډمي په دې باندې زموږ چې نور چې کوم دی ټپس اینډ ټریک چې کوم دی په هغه کې نور داسې تاسو سره به بهترین چې کوم دی ټپس اینډ ټریک میلاو شي ستاسو ډېر هیلپفل وي نو راځو کلاس طرف ته فار ایگزامپل تاسو راشئ که نه دلته راشئ فار ایگزامپل دا پی سي باندې کلیک کړو نو دلته ګوره تاسو کتی شئ زما سره یو سی دی یو ډي دی یو ای دی بعضې ټایم کې ستاسو سره صرف سی دا ډي او ای نه وي نو تاسو بیا کنفیوز وئ چې یاره دا مونږ څنګه کریټ کوو نو مونږ کریټ کولی شو دا ضروري ولې وي دا پارټیشن مونږ دوو مقصدو لپاره جوړو یو مقصد دا دی که نه فار ایگزامپل مونږ ډي او ای جوړ نه کړو نو ټوله ډیټا به زمونږ سره په سی کې سیو کیږي نو که په سی کې سیو کیږي سبا له مونږ دې ته وینډو کو یا بله مسله زمونږ سیسټم پیل شي نو زمونږ سره کوم چې فایلونه دي هغه به ټول چې کوم دی هغه ختمیږي ځکه چې په سی باندې وینډو کیږي او وینډو سره ټول فایلونه چې کوم دی ختمیږي ضایع کیږي نو دې د وجې نه مونږ ډي یا ای یا بل پارټیشن جوړو په هغه کې مونږ ډیټا سیکیور کوو نو هغه چې کله مونږ وینډو کوو نو هغه صرف سی ته کیږي نو ډي او ای چې کوم دی هغه نه متاثره کیږي نو هغه ډیټا زمونږ سره سیکیور وي او دویم بله خبره دا ده فار ایگزامپل مونږه دوه پارټیشن جوړ کړو چېرې په ډي کې زما سره ایجوکیشنل زما کوم سبجیکټس وغیره دي هغه فایلونه زما سره پراته دي په ای کې زما سره بل انټرټینمنټ وغیره بل فایلونه پراته دي نو دې طریقې مقصد دپاره مونږ پارټیشن جوړولی شو نو راځئ چې پارټیشن به مونږ څنګه جوړو د ټول نه اول به مونږ راشو د سپیسي په دې به کلیک کړو دلته به راشو د منیج په دې به کلیک کړو ښه ستاسو سره به دا وینډو اوپن شي بیا به تاسو راشئ ډیوایس منیجر په دې به ډیسک منیجمنت په دې به کلیک کړئ ها چې په دې هم کلیک کړو نو ستاسو سره به دا پارټیشن راشي ستاسو سره به صرف دلته سی یا ډي نو تاسو د هر یو پارټیشن نه چې کوم دی بل پارټیشن کې هغه تقسیمولی شئ لکه فار ایگزامپل ته وایي چېرې زه د 80 جی بي دی په دې کې زه بل یو جوړم یا د ډي نه جوړم دا ډیوایډ کوم یا د دې نه جوړم نو کم یو چې تاسو دا کولی هغه تاسو د هغه نه پارټیشن بل کریټ کولی شئ زه غواړم چېرې زه عثمان ای دا چې کوم دی 125 جی بي زما سره دی زه هم چېرې زه بل دلته زیډ یا اف یا ایچ یا جی بل پارټیشن کریټ کول غواړم زه په دې باندې کلیک کوم فار ایگزامپل زه دې نه جوړول غواړم زه په دې کلیک کوم او را به شم شرینک والیوم لږ ویټ به ورته وکړو ښه اوس تاسو دلته کتی شئ که نه انټر د اماونټ آف سپیس ټو شرینک ان ام بي اوس تاسو دلته ګوره دا به څنګه دلته ورکوئ 1024 ام بي د 1 جی بي برابر دی زه دلته غواړم چې یاره 10 جی بي چې کوم دی زه یو بل غواړم نو تاسو به په موبایل کې سمپل راشئ کالکولیټر به اوپن کړئ هلته به څه ولیکئ 1024 له به په 10 کې ضرب وکړئ 10 جی بي زه ځان له بل پارټیشن غواړم 10 کې ما ضرب ورکړو نو د دې نه راغلی 10240 نو زه به دلته ورکړم 10240 دا زما سره ځکه دا په ام بي کې به موږ دا کوو enter the amount of space to string in MB نو ګوره 1 جی بي د څه برابر دی 1024 ام بي نو موږ دلته په ام بي کې به ورکوو نو دا د 10 جی بي برابر دی 10 جی بي 10240 ام بي د څه برابر دی 10 جی بي نو تاسو چې څومره جی بي ځان نه غواړئ نو اقل ته هغه کې چې کوم د 1024 کې ولا ضرب ورکوئ نو چې څه راتله نو هغه به دلته ورکوئ صحیح ده نو بیا به زه په شرینک باندې کلیک کوم ښه نو دلته یې زموږ سره 10 جی بي چې کوم دی ان الاټډ یو بل دغه پارټیشن کریټ شو که نه دا 125 یو که نه
دا 175 پاتې شو او 10 جی بي دې دلته راغلی خو بیا هم په دې باندې تاسو ډیټا وغیره نشئ سیو کولی نو په دې به بیا کلیک کوئ او دلته به راشئ نیو سیمپل والیوم په دې به کلیک کوئ بیا به نیکسټ کوئ بیا به نیکسټ کوئ بیا دلته تاسو دې ته اساین د فالوینګ ډرایور لیټر دې ته څه نوم ورکول غواړئ نو فار ایگزامپل زه ورکومه ډبلیو فار ایگزامپل زه ورکوم بیا به نیکسټ کوم بیا به نیکسټ کوم بیا به فینش کوم لږ ویټ به ورته وکړو دا لږ ټایم مالي ځکه چې دا هارډ ډیسک دی اس اس ډي چې وي نو هغه بیا ډېر فاسټ وي که نه هغه بیا پروسیسینګ جل کېږي اوس به زموږ سره چې کوم دی ډبلیو پارټیشن کریټ شي دا تاسو کتی شئ نیو والیوم ډبلیو 10 جی بي زموږ سره کریټ شو اوس ګورو چې یاره زموږ سره کریټ شوی دی که نه به ریفریش کړو او را به شو دس پی سي دلته تاسو کتی شئ که نه نیو والیوم ډبلیو زموږ سره 10 جی بي کریټ شو مخکې زموږ سره ډي او ایو او بل هم ډبلیو کریټ کو د څه نه د دې نه هم کریټ کو صحیح شو 175 جی بي پاتې شو مخکې 125 یو اوس تاسو غواړئ چې واپس زه دا ختمول غواړم ډیلیټ کول غواړم نو څه به وکړئ واپس به چې کوم دا سپیس دی که نه دا چې د کم نه کټ شوی دا سره به واپس ایډ شي دا به 175 دی که نه دا به بېرته واپس 185 شي دا به واپس څنګه کوو واپس به هلته راشو واپس به بیا دلته راشو چېرته به راشو دې سپیسي باندې به کلیک کوو منیج ته به راشو ډیسک منیجمنټ په دې به کلیک کوو دا نیو والیوم ډبلیو په دې به کلیک کوو واپس او دلته به زه راشم څه به کوم ډیلیټ والیوم په دې به زه کلیک کوم یس به کوم دا زما سره واپس ان الاټډ ته لاړی خو بیا هم دا نه دی ایډ شوی دلته اوس 175 جی بي دی په دې به زه په دې عثمان ای په دې به کلیک کوم او زه به څه کلیک کوم ایکسټینډ والیوم په دې به کلیک کوم او نیکسټ به کوم بیا به نیکسټ کوم بیا به فینش کوم نو تاسو کتی شئ 125 یو واپس زموږ سره د 175 نه 125 شو ډبلیو زموږ سره ختم شو بیا چې کو راځو دا زه ریفریش کوم دا تاسو کتی شئ که نه 125 یو واپس زموږ سره هغه پارټیشن نو په دې طریقه باندې موږ یو پارټیشن کریټ کولی شو او یو پارټیشن واپس ډیلیټ کولی شو امید دی دا به تاسو به دا ټریکس خوښ شوي که دا تاسو خوښ شوي په یوټیوب باندې زموږ په یوټیوب باندې داسې نور داسې ټیپس اینډ ټریک دي تاسو لاړ شئ او هلته چې کوم دی پلی لیسټ دی ټیپ اینډ ټریک هغه مکمل وګورئ تھینک یو سو مچ